په منځ کې د خشوع راوستو، په منځ کې چې خشوع راولي د هغې ډېر اسباب دي. زه به یو څو ذکر کړم چې کله د پکې د اوس ته په منځ کې به خشوع وي. ډېر اسباب علماو ذکر کړي. غټ سبب دا دی چې ستا په زړه کې دی کله چې ته ودرېږي چې زه چا ته ودرېږم؟ رب العالمین ته ودرېږم. کله چې ستا په زړه کې دا و چې زه رب العالمین ته ودرېږم، بس ستا د زړه به بلکل د عاجزۍ نه ډکي او د خشوع نه به ډکي او د اندامونه به دې په ارام وي. کله چې یو سړی د رب العالمین تعظیم په زړه کې ناشي، نو چې کله هم هغه ته د الله سبحانه وتعالی خبره راشي، هغه ته مخامخ ودرېږي یا د هغه کلام اوري یا د هغه د پیغمبر خبرې اوري، نو په ده کې عاجزي راشي او خشوع پکې راځي. وجه سره چې په زړه کې څه ناست دی؟ تعظیم دی. نو کله چې ته رب العالمین ته ودرېږي الله اکبر وې، نو په زړه کې دا راوله چې ته چا ته ودرېږي؟ ته رب العالمین ته ودرېږي. رب العالمین ته چې ودرېږي نو ښه پوره په عاجزۍ کې به ودرېږي، لکه څنګه چې د هغه د شان سره لایق دي، څنګه چې د هغه ادب او احترام او قدر پکار دی. دویم، په منځ کې خشوع په دې سره راځي چې ته په هر فعل کې سوچ وکړې، د منځ په هر کار کې سوچ وکړې. لکه اوس کله چې ته په منځ باندې ودرېږې نو اول دې څه ووایې؟ الله اکبر. په دې الله اکبر کې غټه معنی پرته ده. خو د هغه چا دپاره چې په هغه کې خشوع وي. نور زمونږ الله اکبر څنګه؟ الله اکبر. په داسې بیا به د خپل سوچونه شروع کړي، قرضې څومره ورکړې او څومره به راغلي. او نن داسې چلو شو چې د ټیکهدار د ده نه د لس لیله پرې کړو، د 15 دې کټ کړو. ولې دا سوچونه شروع شي. کوم سړي په منځ کې چې خشوع وي، چې کله رب العالمین ته ودرېږي الله اکبر، الله لوی دی، په دې چې دی یو سوچي الله لوی دی د هر څه نه. نو داسې یو مخلوق نشتی په ټولو مخلوقاتو کې چې هغه د رب العالمین په شان دی یا د هغه مقام ته رسي. چې ګوره د سوچ وکړو نو دا فایده به کې پرته ده، او چې کله به کې سوچ وکړو نو د دې ټکي تعظیم په زړه کې پرېوتو الله اکبر. نو دې سره دی خشوع راله په زړه کې. رکوع له چې ورغې، سجدې له چې ورغې، سوچ وکړو دغه ټیم کې چې زه چې د خپل تندی एकदम په دې ځمکه باندې د ځان ذلیله کول دي. خو دا موږ چې ځان ذلیله کوو رب العالمین ته، ولې؟ ځکه چې رب العالمین یو غټ ذات دی او هغه ته چې تندی موږ ټول عمر له کېږدو، تندی په خاورو کې خاورې شي نو بیا هم کمه ده. په خاورو کې چې خاورې شي بیا هم کمه ده. خو د هر انسان زړه ته دا خبره راځي چې کله د هغه په منځ کې خشوع وي. یو دا سجده ده چې هغه دا سوچ کوي چې یا الله که زما دا تندی په دې خاورو کې خاورې شي نو هم څه پروا مې نشته، او یا الله که په خاورو کې خاورې شي نو ډېره کمه ده. دا هېڅ خشوع نه ده، دا هېڅ عبادت نه ده. او یو هغه سجده ده چې پوزه له ځمکې ته رسېدلې نه او بیا ناسي، یو دا سجده ده. نو د دواړه سجدې یو شان دي او په دې دواړو کې خشوع ده، که نه؟ د دواړه یو شان دي، کوم چې منځونه کوي او د دواړه ښه ښکلی منځ کوي او یو شان منځونه به ترې قبلېږي او یو شان ثواب دی. تاسو منئ؟ د ځمکې او اسمان فرق دی. دا دې سجدې ته وګورئ چې لږ پوزه لګېدلې نه بیا راپاسي. یو هغه رکوع دی چې انسان ټیټ شي الله ته. ګوره دا ټیټېده چا ته دا هم ګوره ذلت دی، خو دا ذلت موږ قبلو کله چې د الله سبحانه وتعالی په حق کې هغه ته ذلت او د هغه په مخ کې ذلیله کېده، دا موږ شرف ګڼو، دا موږ عزت ګڼو. نو کله چې ته ټیټ شو نو ستا په زړه کې دا رالو چې رب العالمین یو غټ ذات دی، ځکه خو موږ ټیټ شو هغه ته. نو زړه دې د هغه سره دی. اوس ګوره، او یا الله که زه ټول عمر ته دې چې ټیټ ولاړم هم کمه. یو دا سړی، یو هغه سړی دی چې د قیام نه رکوع ته معمولي سر داسې راکته کوي، معمولي او عجیبه غونته کې شکل جوړ شي، دغه سړي صورت جوړ شي، عجیبه غونته کې صورت یې اجري معمولي راټیټ شوی او بیا سکڼې نه شي او بیا سیده ودرېږي او بیا له پوره ولاړ نه بیا سجدې له ورشي او په سجده کې پوزه لګېدلې نه بیا راپاسي او بیا را پوره راپاسېدلی نه بیا ورشي. دې منځ ته خشوع وایي. د دې سړي زړه د الله سره دی، دا چلونه چې کوي نه، که د دې زړه د الله سره وي دی به دې منځ کې ډېر رولېږي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله چې هغه موږ کو جړل به ډېر او د هغه لور
عائشہ رضی الله عنها چې رسول الله ته په آخري وخت کې کوم وخت چې رسول الله نه جوړ او ابو بکر صدیق مخکې کې رسول الله جاری دي او دغه جړای د لاسه به خلک چې دي دغه په تلاوت نه پوي دی ولي جاری شي چې لې چې ابو بکر صدیق دومره جاری جواب هغه په دې جړل چې د عمل په زمان الله قبله او کنه قبله اوس د زړه د چا سره دی د زړه د الله سره دی او زه تاسو د زړه نه د نصیحت کوم موږ څومره منځونه کړی چا به د بالغېدو نه بعد 15 کاله کړی چا به 10 کړی چا به 40 کړی او چا به 10 کړی چا به 15 کړی ځان سره سوچو کومه جواب مرا کوه د کوم منځ مبارک ته سوچ کړی چې دا الله قبول کړي کنه به قبول کړي 15 کاله سره منځو کی 40 کاله سره منځو کی دا کوم چې سپینګری 50 کاله منځو کی په دې 50 کاله کې د کوم منځ سره د سوچ کړی چې موږ الله قبول کړي کنه به قبول کړي یا دا 50 کاله بعد ځه دومره تقوا نه و چې باغ ټیم کې سوچ کړی 50 کاله بعد 15 کاله بعد 15 کاله بعد 10 کاله بعد کوم سړي دا سوچ کړی چې 10 کاله چې منځونه کړی دا الله قبول کړي کې نه قبول کړي دا سوچ کړی ځان سره جواب ځان لورکا او ځان سره رښتیا وایي بالکل سیده ځان دغه ته سوچ کړی کنه که سوچ دې کړی نو ښه کوشش وکړه او ته به سیده لار روانې او که سوچ دې نه کړی نبی دې کار وکړي چې خپل مانځ کې خشوع راوړي او خپل رابطه چې دې هغه د رب العالمین سره مضبوطه کا خپل رابطه د رب العالمین سره بالکل مضبوطه کا دا دویم سبب شو دریم سبب دا دی په مانځ کې د خشوع راوستو چې ته د قرآن ترجمه زده کی او چې کله د قرآن ترجمه تلسته مانځ کې خشوع اوس امام لګیا دی كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إمام لقيال ويكلج إذا روح أورسي الله ويكلج إذا روح أورسي مريت أو بدغ تنكي إذا پندي سرولي أو ساتي وزي إلى ربك يومئذ المساق بدغ ورز بدغ خپل رب ته مخامخ کی او چې سره په ترجمه پويږي ناغه په دې کې ډېر خشوع کی او کې دې چې کله جاړي ځکه چې په دې معنی پوه دي تاسو به خیر کړی د عرب په دې منځونو کې چاړي د امامانی جاړي دا یو ځای چې هغه په دې معنی باندې غالبا پوي نو زموږ د ځینې بي دینه ویدو بناوټي کار کوي ځان خي د ځان خي نه او دا بناوټي کار نه دی په مسلمان باندې بد ګمان نه کوي په خاص کر چې امامي اول به خو ګمان کوي دې په دغه ټینګ کې به خشوع کی او هغه معنی باندې پوښي ته عجزې ته غریبي ته د قرآن په معنی نه پوي نو چې ته په معنی نه پويږي ته لازم سوچونه بهر کې او ته چې سوچونه بهر کې د کې دي چې ته په تلاوت کې بجړا شي یی بجړا کې خو هغه څوک چې خبري کوي نو څه سړی راشي مثال یو سړی راغی د بل ملک نه لکه بنگالي دی یا انډونیشیا ولا چاینا ولا یا انګریز دی او سړی لږه جب نور زی هغه د تدړ او د غم نه او ډکه قصه مونږ دا وره او جاړي او بنگالي د خپل جبه کې لګي کیرلا ولا د خپل جبه کې لګي دا هغه جبه یې عجیبه ونده کېده او موږ د ټول ناس او هغه جاړي موږ بسوي ته خو ساده سره لکه جره د صورت خو عام خبرې کوو کنه نو موږ دې سړي ته وایو چې ته ساده سره والله کته دې سړي په خبرو باندې پوښوي نو ته ودنه زیات جاړي ځکه دې چې کوم قصه کوي پای کې دې سړي ظلم شوی دی دې زیاته وسره شوی او په دې باندې غټه حادثه راغلی اوس ګناه چاته دی چې جاړي کدا چې کم نه پويږي په جوابانی دا کم چې نه پوي نه دا به مقالتي چې موږ غته نسبت کوو چې د ځان خي او د دروغ وي او د بناوټي جړاګانی کوي دا به مقالتي چې موږ نسبت هغه ته کوو سلورم دا چې خپل نظر کنټرول ساتل دي سره په منځ کې خشوع راځي بالکل کنټرول ساتل د سجدي به ایزي د دې سره په منځ کې خشوع کم سره چې منځ کې اخو دي خو ګوري بره ګوري کته ګوري مخامخ چې کومې نقشې لګېدلې دي ته ګوري په منځ کې د خپل کپړو ته ګوري په دې چې کوم ډیزاین جوړي هغه ته ګوري د دې سره په منځ کې خشوع نه بل دا بل سبب دا په منځ کې د خشوع چې ته منځ ته چې کله ورده نه کیږي منځ ته چې کله ورده نه کیږي نو دې شي کار
ختموا د منځنه مخ کې هر هغه کار چې ستاسو ته ضرورت کوشش کوئ چې د منځنه مخ کې ختموا چې به د په منځ کې سوچ نه راځي دا چې استعاذه کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په منځ کې وي چې شیطان د انسان نه لري ځکه چې خشوع چې خرابوي د سو کې د شیطان